دا به کوم ځای یې؟ او خدای دې خیر کړي لکه چې لار هم غلطه کړه. ښه څه دی کاکا؟ ته راکړه ده. اوهو دا لکه چې ورکستان دی، یو هم پکې بلد نه یو، لکه چې ورک شولو. احتمال یې راکړه خیر دی، احتمال ته یې زه خیر سره ستاسو ټوله قضیې زما په لاس کې دي. تاسو به وګورئ چې څنګه هم د قانون په زنځیرونو تړم. تاسو به فکر کوئ چې زه لیونی یم. خود نو د هغې کلا شاته پوسته کې مې ملګري ناست دي. د پوستې ملګري به تا ته څه خیر در ورسوي؟ که یو شپلک ورته وکړم نو د سترګو په رپ سره به دلته راورسېږي او ما به یې تاسو د شر نه خلاص کړي. شپېلک ورته ووهه. ها ته ودرېږه، داسې خو نه کېږي. معلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر علي جمال ستړی مې شي. څنګه مریض خو به نه یې؟ نه لږ سر مې خوږېده، ځان ته مې دوا راواخېسته. ګوره جماله، تا خو ډېر کوشش کوه چې دا کلینیک دې جوړ نه شي که نه، مګر اوس دې ولیدل چې دې کلینیک کلیوال ته څومره ګټه ورسوله. اوس خلک خپل ناروغان د ولسوالي کلینیک ته نه وړي، بلکې په خپل کور کلي کې خپل کلینیک کې دوا درمل ترلاسه کولی شي. معلم صاحب که ما غوښتل چې دا کلینیک جوړ نه شي نو نن به دا کلینیک دلته موجود نه وی، ځکه چې ځمکه ورته ما ورکړې ده. اصلا زه خو د ودانۍ ناسم کار ته خفه وم. کلینیک خو جوړ شو، نن سبا به د خیر سره د ښوونځي د جوړولو چارې پیل شي. که په دې کې مې انتقادونه زیات شول نو په دې پوه شه چې هم به د کلي ماشومان بې سواده پاتې شي او هم به بې تعلیمه پاتې شي. زه پوهېږم چې کلی ښوونځی نه لري، خو زړه مې دی چې د کار په ودانۍ کې پوره ونډه واخلم. زه سبا ښار ته ځم چې د نقد راخلاصولو لپاره یو لاره وګورم. اول ته به د ښوونځي د جوړېدو کره معلومات هم ترلاسه کړم. د ښوونځي خبره اوس پرېږده، اول دې د خپل نیکه د خلاصولو ګام وکړه. ښه د نیکه راخلاصول خو زما شخصي مسله ده او ښوونځی خو د کلي مسله ده. بلا دې ورپسې سلیمان لالا، د ولږ یو تن دی د لاسه مې خپو جواب راکړو. که خوښه دي دغه نږدې کور ته به ورشو که نه. ښه به دا وي چې موږ نه یو کس ورشو، هسې نه چې پولیس را باندې څوک خبر کړي. هو والکانو دا آس اخلو، جیبونه ولټوو چې پیسې لرو او که نه. سلیمان لالا فقط 1.5 روپۍ لرمه نو. لالا ما سره هم د 3000 نه ډېرې نشته دی. هسې خو 10 زره ما سره هم دي، خو فکر کوم چې دا آس به ډېر ګران وي. خیر دی ما نه مه اخلئ، زما 3 میاشتې تنخوا ده. کور دې ودان. خیر دی ظالمانو. سلام پلار جانا. وعلیکم سلام.
پلار جانه دا بیا ولې پریشان یې؟ زه دې جمال ته فکر وړی پوه سړی دی د کلینیک په کار کې هم د جنجال جوړ کړی او اوس غواړي چې د ښوونځي په کار کې هم لانجه واچي او خنډونه ایجاد کړي دا خو د حقوقو نه فارغ دی زما اعصاب خراب کړ دا سمه ده چې د حقوقو نه به فارغ وي که چېرته زما لور غواړي نو اول دې ځان ته کار پیدا کړي او بیا دې د کلي په پروژو کې ګوتې نه وهي هلکانو خپې واچوئ چې ماښام نږدې دی زه راځئ ولکه بل تا ګوره خان صاحب زوی پاس ناستی راته هلکه شمسه همدا ښه مناسب ځای دی خیر دی ما پرېږدې وبال یم کېنه د شهزاده ځو وبالې ما اس دې راته ستړی کړو او اوس ژاړي ته وایې چې د پلار اس دی پلار پکې مه یادوه زما خپل اس دی ول دا درې میاشت تنخوا مې رانه وانخیسته اوبه هم نږدې دي همدلته باید دیره شو وخت ګرمۍ ته دې چپه کړي ګلپیان ته راکړه پیاله چپ راته راکړه لږ صبر به دې کړی و لکه سټی تود و وخت ځای خوله به مې خدای جوړه کړي خو د جمال د لاسه د سپي د زړه سریکې به مې قطن جوړې نه شي دا د افلاطون نیکه څه مقصد لري بیا یې خلک راټول کړي او د پروژې په اساس باندې تبلیغات کوي راته ښکاري چې د کلي ښوونځي سر وخوړ هغه یو تعلیم یافته ځوان دی فکر نه کوم چې د چا په مقابل کې کوم بې ځایه حرکت وکړي کیدای شي چې په کار کې کوم خرابي لیدلی وي که د جمال دا مقصد وي چې د ښوونځي ودانۍ سمه جوړه شي دا خو څه بده خبر نه ده ته ورته ولې اندېښمن دا مور و لور سر چپله بیا دي زما اعصاب خراب کړو دا ځای به زه داسې ته پرېږدم بس داسې ګدام ځای یو ته یو یې بل ته ځوان یو افلاطون دی یو څه بله سمه ده دا منم چې اسد نادرکه دی د هغه په باب موږ هیڅ بېغوري نه ده کړې د ډېرو خولې مې بوی کړې خو هېڅ چاته دا معلومه نه ده چې اسد چېرته تللی مړ دی که ژوندی موبایل یې هم بند دی اوس د خدای په امان موږ باید اسد په پیدا کولو کې د هرې وسیلې نه کار واخلو لاس تر زنه کښېنو هسې نشه د هغه غوندې یو بل پسې ورک شو سلام علیکم صاحب وعلیکم السلام صاحب غوښتل مو چې سبا ته له خیره د کلي د ښوونځي کار شروع کړو د ښوونځي جوړول او نه جوړول تا پورې ارتباط لري خو دا راته ووایه چې په دې کار کې زه در سره څه مرسته وکړم صاحب هدف مې دا و چې په دې کلي کې یو خودغرض کس دی چې پخوا یې د کلینیک په کارونو کې خنډونه جوړ کړي وو اوس بیا راته نیغ نیغ کېږي او راز راز پلمې جوړې غواړي چې په دې کلي کې ښوونځی جوړ نه شي نه پوهېږم چې دې سره څه وکړم ته هېڅ فکر مه کوه کلي ته لاړ شه او د ښوونځي کار شروع کړه د کلي امنیت زما مسؤلیت دی زه به وګورم هغه کس چې تا ته څه ډول مشکل جوړوي مننه صاحب کور دې ودان خو دغه هم زما د خوا نه ومنئ صاحب دې ته څه ضرورت و
بل شی نشته لکه ګوړه ده د خولې خوند به دې ښه شي مننه خدای پامان مننه خدای پامان